د پاکستان وروستیو لاسوهنو ته د طالبانو یو مهم غړي شیخ حماسي زبردست ځواب ورکړ. دا چې څه ویلي هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې له حده زیاتې شوي که له یوې خوا ډیورنډ کرښې ته څیرمه ولایت مقامونو کې که د ګلخان ملایانو راتګ، کابل ته د حکومت په نشتون کې د ISI مشر راتګ د کونړ چارتراش قاچاق کوي، له بلې خوا ته د خزانې وزیر یې وویل افغانستان ته خپل کسان کار لپاره لیږي. همدارنګه ویلي چې وروسته له دې به افغانستان سره تجارت یا راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کیږي. یعنی پاکستان غواړي یو ځل بیا افغانستان کې کالداري دود او په دې طریقه خپل اقتصاد پیاوړی کړي چې دا خبرو یې افغانان سخت غوسه کړي او له طالب مشرانو یې د سخت ځواب او د داسې شرمونکې پریکړې د رد کولو غوښتنه کړې. د پاکستاني چارواکو داسې احمقانه خبرو ته یوازې یو طالب چارواکی شیخ حماسي ځواب ویلی. حمید حماسي چې د خپلو نرمو او د وطن دوستۍ خبرو له امله د وروستیو کې د افغانانو ترمنځ یو پیژندل شوی او محبوب طالب چارواکي په حیث مشهور شوی، شیخ حماسي د ټویټر یو پیغام کې لیکلي اقتصاد د نظام چلولو لپاره ډیر مهم دی، باید ورته پام وشي ترڅو پرمختګ وکړي. هغه ویلي موږ افغانان یو، خپله راکړه ورکړه باید په افغانیو وکړو. د نورو هیوادونو په پیسو راکړه ورکړه او تجارت نه یوازې دا چې زموږ اقتصاد کمزوری کوي بلکې زموږ ملي هویت چې افغانۍ دي هم بې ارزښته. هغه لیکلي د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره باید راکړه ورکړه په افغانیو وشي او د کلدارو له کارولو ډډه وشي. هغه همداراز ویلي چې اسلامي امارت باید د بهرنیو اثارو د کارولو کلک بندیز ولګوي. هغه نن بیا یو ټویټ کړی او ویلي دي چې دا هشټیګ وکاروئ چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی. د یادونې وړ ده چې شیخ حماسي تر دې مخکې هم ښې خبرې کړې وې چې د خلکو د تود هرکلي سره مخ شوی وو. هغه ویلي چې د ملي بیرغ مسله به تر هغه په خپل ځای پاتې وي چې ترڅو نوی حکومت او لویه جرګه جوړه نشي. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.